د غالیو تر ټولو غټ شرکت دی. نو دلته به د ډلیز واده دپاره غالۍ وګورو چې کم رنګ او په کم کیفیت باندې غالۍ ورته واخلو. نوی زوم ته یعنې تر ټولو ښایسته غالۍ او با کیفیته غالۍ به انشاءالله ورته خوش کړو. ستاسو په همکاري باندې دوستان تاسو هم همکاري را سره وکړئ. السلام علیکم. السلام علیکم. سلاس محترم بخیر. هر کله راشئ بخیر راشئ. خیراتي ده لیدون هم ډېر خوشحاله شو. هر کله راشئ خیر راشئ. بخیر است سلامت. ټلیفون باندې مې ستا سره خبرې کړې. بالکل زما سره. وروره د ډلیز واده دپاره مې غالۍ پکار دي، ښایسته غالۍ مې پکار دي، رنګینه غالۍ مې پکار دي، با کیفیته غالۍ مې پکار دي. په خیر راشئ. سلام محترم. او ارزانه مې پکار دي. مخکې د نه چې ته راشئ ما سره حاجي صاحب سردار محمد سره تماس نیولی، هغه ما ته سپارښتنه وکړه چې میلمانه درځي او خدمت به یې وکړئ او قدر یې وکړئ او ډوډۍ ورکړئ. ډوډۍ هم درته ویلي دي. حاجي سردار محمد زنده باد. غالۍ ښې غالۍ ورکړئ، با کیفیته غالۍ ورکړئ. انشاءالله با کیفیته غالۍ به درکوو، په ښه قیمت به یې درکوو او ښه شی به درکوو. جزاک الله خیر. دا زموږ مسؤلیت او وظیفه ده. جزاک الله. نو کومې غالۍ خو نو ته خوشحاله دا غالۍ دي. دوستانو دا یو رنګ دی، دا بل رنګ دی، دا بل رنګ دی، دا بل رنګ دی، 12 متره او دا هم بل رنګ دی. حاجي صاحب کېدای شي چې دغه یې پله وګورو؟ ولې نه، دغه غالۍ ورته ورکړه. تاسې وبخښئ، زحمتونه مو وبخښئ. نو او ځوانانو تاسې یوه دانه دغه دوستانو رنګ به ستاسې د مشورې څخه وروسته انشاءالله نهایي کېږي. ستاسې مشوره پکې شامل ده او هر رنګ لري. دا ډېر غټ شرکت دی. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. واو انشاءالله د واده سره سم به موږ ستاسو سره کار کوو. ماشاءالله. واو واو واو. والله زما خو دغه خوښه سوله. یا ښه رنګونه دي. دا ډېر ښایسته رنګ. ښه کیفیت لري انشاءالله او ښه شی دی. دوستانو دا رنګ هم وګورئ. په دغه ټولو رنګو کې زما دغه تاسې یو بل هم ښایسته رنګ وګورئ. دا ما واره کوي. دوستانو هیله کوم مشوره مو مه سپموئ. ځینې کسان په دغه رنګو کې تجربه لري، په دغه خیر په کار کې زموږ سره شریک شي چې کوم رنګ دی. دا خو بیخي د سباب ورته وایي یا د لاس جوړ ورته وایي. د هغه په دغه دی. دا خو هر ګل سلام صاحب محترم ځان ته نوم لري. دې ته ګلمچایي ګل ویلي. دې ته ګلمچایي. ګوره زم اشتباهي نه شوم. ګلمچایي د وطن ګل دی ځکه ګلم نه دی. ګلم تاسو وطن کې وطني د سباب وبدل کېږي. زما خو چې حقیقت سي دوستانو هغه خوښه سوله. دا ښه شی دی. دا ځوان په پوهېږي. دا خو کاسب دی. دا خو خپله د دوکاندار. اوس دوستانو چې مجرد وایي دستي بیا اوس مشوره راکړې وایي چې دغه واخله. دا مجردان مې بیا نه خطا باسي. ماشاءالله ماشاءالله. دا څومره ښایسته ده. واو واو. والله ښه خوند ډېره ښایسته ده. الله سبحانه وتعالی دې پسې نیک بختور او مبارک کې. خدای پاک دې په ټولو نویانو زمانو پسې بختور کې په خیر دې استفاده کړي. دا د حاجي صاحب حاجي سردار محمد و حاجي صاحب واده وکړله وایي هم به ښه شی درکوم، هم یې ارزانه درکوم، هم وایي په خیر کې ځان شریکوم. باید صداقت د نامه نه پیدا ده چې صداقت د نامه څخه پیدا دی. نو چې صداقت دی. صداقت برادران شرکت زنده باد. حاجي صاحب دې هم زنده باد. خو زمینه د خیر مساعده کړې ده. زما والله یو دغه رنګ خوښ شو. ستا سره دغه یم. دغه ښه رنګ دی. ته مجرد یې؟ پول مجرد یې؟ ستا په خوښه کار مجرد مې نه خطا باسي. دوستان په ژوند یې ولاکه خطا ایستلی یم. مجرد په دا هر ځای کې چې مې د مجرد څخه مشوره اخیستې ده، په دا هر شرکت کې یعنې بده ورځ مې نه ده لیدلې. الحمدلله. کم واخلمه؟ دغه واخله. ګوره ما درته وویله چې مجرد مې نه خطا باسي. زما هم والله دغه خوښه سوله. دا چرک بردار هم ده. دغه ښه ګل دی نه. بس دوستانو تاسې زنده باد یاست. بیا هم ستاسې مشورې ته ضرورت لرو. خدای پاک مو راته وساته، عزتمند سي.